په پیل کې د خبرونو سرټکي د مهاجرینو په اړه د نړیوالو سازمانونو له سفیرانو او استازو سره د مولوي امیر خان متقي لیدنه، د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سفارت د فعالیتونو بیا پیل او د صهیونیست رژیم لخوا غزې ته د مرستو د 83% خوراکي موادو مخنیوي. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د وږي سمبولي 28مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي کابل میشتو سفیرانو او د بهرنیو سازمانونو له استازو سره په غونډه کې ویلي چې د افغان کډوالو کوربه هیوادونه دي بشري حقونو ته ژمن پاتې سي. نوموړي زیاته کړې چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي ترڅو هغوی په خپله خوښه په مناسب فرصت هیواد ته راستانه سي. د بهرنیو چارو وزیر د غراس پر نړیوالو مرستندویه او د بشري حقونو په سازمانونو غږ کړی چې په کور دننه او بهر د افغان کډوالو لاسنیوي او د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عمان پلازمینې مسقط کې د اسلامي امارت د سفارت ډیپلوماتانو خپلې چارې له سره پیل کړي دي. دغه وزارت خبر ورکړی چې یاد سفارت د تیر یکشنبې ورځې راهیسې د افغانستان او عمان وګړو لپاره خپل فعالیتونه او خدمات په عادي ډول پیل کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د کوربه هیواد په همکارۍ د یاد سفارت د فعالیتونو بیا پیل کېدل به د کابل او مسقط ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او دیني اړیکو په پیاوړتیا کې رغند رول ولوبوي. په یو بل خبر کې د لوګر ولایت څخه د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې د 193 میلیونه افغانیو په ارزښت د 22 پروژو چارې روانې دي. د 14 ښوونځیو د ودانیو جوړول او د 19 نورو ښوونځیو لپاره د اړینو ضمیمو برابرول تر کار لاندې پروژې شاملې دي چې چارې به یې په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي ډېر ژر به د 3 مدرسو، 15 ښوونځیو او یوې ادارې ودانۍ د بیا رغونې چارې هم پیل سي. او په پای کې د غزې څخه د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې د 15 بېلابېلو سازمانونو یوه ګروپ په ګډه اعلامیه کې ویلي اسرائیلي پوځ غزې ته د وړل کېدونکو 83% مرسته سوو خوراکي توکو مخنیوی کوي. د دې اعلامیې له مخې د خوراکي توکو د کمښت له امله د غزې اوسېدونکي په ورځني ډول یوازې یو وخت خواړه خوري. همداراز د الجزیرې تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې تېره ورځ د غزې تړانګې پر بېلابېلو سیمو د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له کبله 15 تنه په شهادت رسول سوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.